تفسیر روح المانی یو ډېره ښایسته خبره لیکلې ده، وایي هغه ملک صاحب او هغه شیخ القرآن صاحب چې خلکو ورله دعوت ورکړي د روټۍ دپاره، او دې صاحب ته ښه پته وي چې هغه خلکو ته دا کوربه د نورو مېلمنو ته هغې پورې روټۍ نه ږدي چې څوک پورې زه حاضر شوی نه یم، یا د احترام د وجې نه یا د یرې د وجې نه. او دا شیخ القرآن صاحب یا دا ملک صاحب قصدن ناوخته ورځي هلته. د څه دپاره ناوخته ورځي؟ چې خلک ما ته انتظار وکړي او خلکو ته زما د حیثیت پته ولګي. نو دا د حیثیت احساس خلکو ته ورکې او کوربه په انتظار دی چې شیخ صاحب به کله راځي، ملک صاحب به کله راځي، نو دام په هغې کې داخل دی چې یو سړی د چا روټۍ وخوري او بیا نه وځي د هغه ځای نه. ولې هغه هم کوربه ته تکلیف ورکول دي او دا ته کوربه ته هم تکلیف ورکوي او نورو مېلمنو ته هم تکلیف ورکوي. نو چې کله ته پوهېږې چې دا خلک زما د وجې نه دا پروګرام دا خوراک هغې انتظار کوي، نو چې کوم ټیم یې درته ښولی نو کوشش کوه چې هغه ټیم ته ورسي، قصدن ځان مه رستو کوه.